ځینې خلک داسې فکر کوي چې کیدای سي په دې کې د اقتصاد ونډه وي، په دې کې کیدای سي د نورو مداخله وي، په دې کې کیدای سي حتی ځینې وخت داسې موږ ته ځینې کورنۍ راځي وایي چې والا کوډې سوي، تعویضونه سوي، جادو سوی، دا سوي، هغه سوي. دا د دوی خپل باورونه دي او د دوی باورو ته په احترام او په درناوي زه باید ووایم چې موږ چې کومه تجربه لرو، موږ چې تر کومه ځایه پورې دا کورنۍ ولیدلې یا خبرې مو ورسره وکړلې یا مو له ګڼو کورنیو سره جلسې درلودلې د دوی د اړیکو په برید، د دوی د ګډ ژوند په برید، موږ دې نتیجې ته رسیږو چې په ډیری مواقعو کې دا هغه لاملونه یا هغه دلایل چې موږ فکر کوو نه دي. زموږ له نظره د خبرو کول او د صمیمانه خبرونه کول او مثبت موارد په ژوند کې کمیدل د دې لامل ګرځي چې موږ خپل اړیکې له لاسه ورکوو یا زموږ اړیکې سوړوالي ته ځي. دا زموږ د بچي راتګ نه ده، دا د اقتصاد خرابي نه ده، دا د حتی د کورنیو مداخله نه ده، دا نورې ستونزې نه دي چې موږ قطارو لکه کوډې ورته نور مسایل. زموږ خپله خبرې نسو کولی خپل میرمنې سره، خپل خاوند سره دغه خبرې یا ډیالوګ که موږ پیل کو او د یو بل خبرې واورو، د یو بل اعتراض واورو، اړتیا یې واورو، ستونزې واورو، شکایتونه یې واورو او په عین حال کې دا کار په صمیمانه شکل وکړو او یو څه ناڅه په خپل ژوند کې، په ګډ ژوند کې مثبت توکي، مثبت موارد اضافه کو، راوړو، واچو، دا موږ سره کومک کولی سي. اما زه فکر کوم چې موږ دې ته معمولا دا مورد ډېر جدي نه نیسو او دا مورد موږ ته ډېر بې ارزښته ښکاري. موږ فکر کوو چې بس له بلې خوا یوه ټکه رالوېدلې ده او زموږ اړیکه خرابه کړې ده او همدا موږ هغه کوي، ګمراه کوي. حالان چې تر ټولو سختې مسلې، تر ټولو پیچلې مسلې موږ له ګډو جوړو سره په ښو خبرو، په ښو تاویلو ماویلو او په مثبتو مواردو رامنځته کولو له منځه وړي او ښې کړي م دي اړیکې، ستونزې م له منځه وړي دي، روابط م ښه لور ته روان کړي. ډیر موارد شته چې موږ کولی سو د یوې ناسالمې اړیکې په نه سلامتۍ یا نه روغتیا یې دلالت کو. مثلا موږ کولی سو ناوړه استفاده راوړو، موږ کولی سو سپکاوی راوړو، موږ کولی سو تحقیر راوړو، وهل راوړو، ټکول راوړو، مداخلې راوړو، هر څه چې تاسو فکر کوئ موږ یې د یوې ناسالمې اړیکې په رامنځته کولو کې، د یوې ناسالمې اړیکې په تعریف کولو کې بیانولی سو. اما هغه څه چې زه نتیجې ته پرې ورسېدم د ګډو جوړو په درملنه کې یا په له هغو زرګونو کورنیو سره چې ما جلسې ونیولې، کار مې وکړل او زه دې نتیجې ته ورسېدم چې د دوی مسله څه ده، هغه د درناوي مسله وه. زه فکر کوم چې که له اول نه یم راپیل کې او له آخر نه یم راپیل کې یا ټوله له هرې خوا یې راوسنجې کیسه، بالاخره دې نتیجې ته رسېږي چې که په دغه اړیکه کې درناوی وای، دغه مسله هغه مسله حل کېدله. زه فکر کوم چې موږ یوه ناسالمه اړیکه په دې پیژندلی سو یا تعریف کولی سو چې د هغې اړیکې درناوی وسنجو. آیا په هغه اړیکه کې یا رابطه کې چې دوی لري درناوی شته که نه، احترام شته که نه؟ که احیانا درناوی و، هغه سالمه ده، که درناوی نه و، ناسالمه ده. نور هر هغه څه چې د یوې ناسالمې اړیکې په نښه او په عنوان راځي یا د یوې ناسالمې اړیکې په پیژندلو کې موږ راوړی سو، کیدای سي امکان ولري، نقش ولري، ونډه ولري، خپل سهم ولري. اما زما په نظر هغه څه چې ډېر مهمه دي هغه د درناوي نشتون ده. یعنې که یو اړیکه کې درناوی نه و، اتومات باید موږ په دې پوه سو چې دا اړیکه سالمه نه. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې هغه څه چې موږ تجربه کړل یا موږ ولیدل یا موږ کار ورسره وکړ خلکو سره او د هغو تجربو په اساس چې یا د هغو نظریو په اساس چې له ارواپوهانو راپاتې دي یا د هغو څېړنو او تحقیقاتو پر اساس چې له نورو ټولنو یا له نورو جوامعو نه یې موږ لولو، زه فکر کوم چې په ټوله کې د ناامنۍ یا د ناامنۍ د احساس چې جان بالبي اشاره ورته کوي او یا وایم چې د کمبود، د محرومیت لامل ده، دلیل ده چې موږ معمولا په داسې یوه مسله کې واقع کیږو. یعنې هغه کورنۍ
چې خپلو بچو ته د ماشومتوب په پړاو کې د ماشومتوب په وخت کې درناوی نه کوي، احترام نه کوي، په خپل وخت کې دوی ته پام نه کوي، اړتیاوو ته ضرورتونو ته رسیدګي نه کوي، دا لامل ګرځي چې دوی د یو ډول د مینې او محبت له کمبود سره مخامخ سي، یعنی عاطفي محرومیت پیدا کی او دغه عاطفي محرومیت به د دې لامل سي چې دی د عمر په اوږدو کې معمولا په نورو باندې زر وابسته سي، یعنی که لږ بیا په آینده کې له یو چا نه لږ مثبت برخورد ویني، مثبت چلند ویني، زر پرې وابسته کیږي. دلیل زما په نظر دا جدي او مهمه دلیل دا. زه فکر کوم چې موږ چې کوم په کوم رقم احترام په خپله ټولنه کې پیژنو هغه دا ده چې موږ باید یو بل ته یو بل خبرې ومنو. یعنی موږ یې چې تعریفو په ټولنه کې احترام داسې تعریفو چې که تا زما خبره ومنله نو ته ماته احترام لري. اما په اصل کې احترام اصلا د حریمونو ته د درناوي په معنا ده. یعنی ته څومره زما حریم ته او زه څومره ستا حریم ته درناوی لرم، زه څومره ستا تفاوتونه منمه زغممه او ته څومره زما تفاوتونه او توپیرونه چې زه په خپل وجود کې لرمه، که هغه د فکر دي، که د عقیدې دي، که د جنسیت دي، که د پوهې دي، که د هر څه دي، ته هغو ته څومره درناوی لري. زه ستا تفاوت ته، ستا فرق ته، ستا ذهنیت ته، ستا اعتقاد او باور ته څومره درناوی لرم. که دغه درناوی شتون لره، که دغه درناوی و په یو اړیکه کې، په یو کورنۍ کې، په یو دفتر کې، په یو ټولنه کې، په یو هیواد کې، دې ته موږ احترام وایو. دا واقعي درناوی ده. او که احیانا ما په تا خپل اعتقادات ومنل، تا په ما خپل باورونه او خپل غوښتنې او خپل سلیقې وتپلې، ما له تا نه غلام جوړ کړ، تا له ما نه غلام جوړ کړ، او په دې ترڅ کې بیا خپل غلام ته ویل دا ډېر ښه غلام ده، ما ته درناوی لري، دې ته موږ درناوی نه وایو. زه فکر کوم دا د درناوي معنا او مفهوم نه ورکوي. موږ په سر کې دا خبره یاده کړه که نه چې که موږ غواړو یو اړیکه ښه کړو یا یې سمه کړو یا یې جوړه کړو نو باید خبرې وکړو، یو بل واورو، یو بل ته احترام او درناوی ولرو. کیسه دا ده چې دغه جوړې یا دغه نارینه یا ښځینه یا دغه حتی ماشوم، حتی په یو دفتر کې یو کارمند چې نسي کولی بل کارمند سره یا خپل مشر سره خبرې وکړي، یا په یو ټولنه کې یو څوک نسي کولی له بل چا سره ښې خبرې وکړي. کیسه یې دا ده چې دوی دغه خبرې یا دغه بحث یا دغه مجلس یا کیسه نسي بیانولی یا خبرې نسي کولی چې دوی له دوو مواردو نه ډارېږي. یو دا چې دغه خبرې زما په جنګ ونه وړي، دویم دا چې که زه دغه خبره وکړم زه قضاوت نسم. او دا تصور ځکه کوي چې پخوا یې یوه خبره کړې کیسه جنګ ته تللې ده، پخوا یې یوه خبره کړې ده کیسه هغه ته تللې ده، قضاوت ته تللې ده. هغه یوه ټوکه ده، یو وخت کې په یو کلیواله سیمه کې یو پلار خپلې لور ته ویلي وه چې لورې ته هغه راوړه، ټوپک راوړه هغه ته حجرې ته. وایي ولې بابا؟ خو میلمه راغلی ده، نو ټوپک څه کوي؟ میلمه ته خو سړی چای وړي، ډوډۍ وړي. وایي داسې نشي چې یو خبره سره واوړي راوړي چې بیا ټوپک کړي چې ویې ولم مړی کړم. نو موږ دا تجربه لرو که نه، چې یعنې کله موږ خبرې کړي یا بحث هم کړی، خبره هم اړولې ده، بس کیسه جنګ ته تللې، کیسه وهلو ته ټکولو ته یا قضاوت ته تللې ده. نور چې هېڅ نه دي سوي، د اقل قضاوت ته وېرېدلی یم. دغه مسلې دي چې موږ معمولا خبرې نسو کولی، بحث نسو کولی، او یا ووایم چې له بحث نه تښتو، سکوت کوو او هغه کیسه نور هم هغه مشکل هغه جنجال نور هم پراخوو، خو حلوو یې نه متاسفه.